مشرتیا دیسی خلکو سره مزه کوي او دی خلکو سره چې مشرتیایي نو هم پوری کوي دا مشرتیا هم درنه ښکاري او دا سړی هم دروغ ښکاري کدی داسې یو قصه دوه ډېرې به نه بیانو بیا به خبره ډېره اوږده شي امام احمد په صحیح سند سره دا روایت راوړی دی زید بن اسلم د خپل پلار اسلم نه دا قصه بیانوي وایي موږ یو ورځ د عمر رضی الله عنه سره بهر ته ووتو یو علاقې ته مدینه کې چې هغې ته حرة واقم ویلی کېږي د مدینه کې دا حره ځمکه په عربي کې هغه ځمکې ته وایي دا تور کاڼي چې ستاسو خیر یو مدینې چې لږ د آبادیان نه سړی وځي دا کاڼجنه ځمکه ډېره ده هلته تور کاڼي ټول نو هغې ته موږ راووتو حتی اذا كنا بالصرار صرار ته موږ راورسېدو صرار دا یو پخوانی کوه و د مدینې نه چې موږ راووتو دغه ځای کې و تقریبا 3 میله فاصله وه نو دوی دې کوهي ته راورسېدو او دا چې ورسره خوا کې ګرځي د عام سړی نه دی دا امیر المؤمنین دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه نو یې چا اور لګولی وی عمر ما ته وایي چې یا اسلم ای اسلمه زه دلته ما څه کسان لیدلي دي قصر بهم اللیل والبرد هغوی شپې او جمې دلته ایثار کړي دي یعنې سفر نشي کولی څه د لاسه د جمې د شپې د لاسه دلته پراته دي زه چې ځو د هغوی خواله چې هغوی به تپوس وکړو که نه چې هغه څنګه دي څنګه نه دي دا د کشرانو خیال ساتل دي ښه تیز روان حتی دنونا منهم تر دې چې موږ هغه خیمې ته نږدې شو چې کله موږ ورننوتو یا خیمې ته ورسېدو نو هلته یو زنانه ناسته وه د هغې سره ماشومانان بچي وقدر منصوبة على نار او یو پتیله د یو لوښی دی چې هغه په دې اور باندې له پاسه پروت دی وصبیانها یتباغون او دا بچی د دې جاړي مور ناسته ده پتیله په اور پرته ده ماشومان جاړي او خواله یې څوک ورغی امیر المؤمنین او چې سړي باندې داسې سخت دی د الله په توفیق سره داسې کس ته خواله لرې شي چې صرف د لرې نه ویلي چې امیر المؤمنین روان د عمر رضی الله عنه الغرض عمر ورته وایي السلام علیکم یا اصحاب الضوء سلام دی په تاسو ای رڼا والو ګوره داسې ورته ونیي یا اصحاب النار چې ای اور والو د دې چې اور ټکی اکثر جهنم دپاره استعمالي نو دوی ته وایي سلام دی په تاسو باندې ای رڼا والو هغو ته وعلیکم السلام وایي هغه زنانه بیا ورته امیر المؤمنین وایي نږدې شو اجازت دی هغې ونه جواب ورکوي که د خیر اراده دي جو را نږدې شو که د خیر نه جو بیا اجازت نه درکو پرون ما تاسو ته د مؤمن بنده خویونه چې بیانول که نه یو ما تاسو ته په داسې ذهن کې به مې که نه یو وخت پکې ډېر تېر شو که چې مؤمن هغه حقیقي مؤمن دی چې د هغه نه څوک نه هېرېږي د خپل مال په باره کې او د خپل ځان په باره کې ښه ورنږدې شو ما بالکم ستاسو څه قصه ده اخذ ورته قصر من اللیل والبرد جمع دی او شپه ده او حالات دغه دي نو موږ مخکې سفر نشو کولی بس دلته پراته یو فما بال هؤلاء الصبيان یا هؤلاء الصبيه يتباغون نو دا ماشومانان ولې جاړي یا الجوع لوږې د لاسه جاړي نو دې لوښي کې د څه دغه وجود دي یاسي اسکتهم به حتی ینامو دوی دغې ته ګوري تمه یې چې زه پخلی کېږي ویده به شي والله بیننا وبین عمر او د الله په مخ کې به زما او د عمر په منځ کې وي الله دې قیامت پورې به د هغه نه تپوس کوو نو دې ته دا پته نه شي چې دا چې سره داسې دا عمر دی خفه وه او غوسه وه عمر سره خو به قیامت پورې زه ګورو د الله په